عزتمندو مشرانو کشرانو، نن بدرته د حلال او د حرام مال په حواله سره یو څو خبرې کوم. عزتمندو، د حلال مال خپل برکات دي، خپل انوارات دي او خپل یو نورانیت، خپل یو خوند پکې پروت وي. او په حرام مال، د حرام مال خپل یو نحوست دی او خپل یو ګندګي دا یو نجاست دی چې څوک حرام مال خوري دې څه نقصانات دي، د حلال مال څه فائدې دي بیانېږي ولن ان شاء الله قرآن کې او دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیث پاک کې ځای په ځای موږ او تاسو د حرام مال نه د بچ کېدو تاکید موږ ته شوی دی او دارنګې د پاک سیزونو او د حلال سیزونو د خوراک ذکر شوی دی. الله جل جلاله مخکې چې څومره رسولان تیر شوي دي، نبیان تیر شوي دي، ټولو ته دا حکم کړو چې حلال سیزونه، پاک سیزونه خورئ. نو الله پاک هم فرمایي چې تاسو حلال سیزونه، پاک سیزونه خورئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او د شیطان تابعداري مکوئ، د شیطان خبره مه منئ. انه لکم عدو مبین، ځکه چې دا شیطان دا ستاسو ښکاره دشمن دی. نو چې کوم خلق دا حرام مال خوري دا د شیطان متبعین دي، د شیطان منونکي دي. او څوک چې حلال مال خوري او کم مال دی وی، حلال دی وی، دا د انبیاء کرام علیهم السلام مرګري دي، دا د امت د نیکانو خلقو مرګري دي، دا د صحابه کرامو مرګري دي. ظاهری طور باندې د دنیا په لحاظ سره به اگر چې نعمتونه ور سره کم وي د حلال په وجه باندې، خود بدن کې به سکون وي، روح به مطمئن وي، خوشاله زندگی به د انسان تیري. نو موږ او تاسو له پکار ده چې د شیطان تابعداري نه کوو او د انبیاء کرام علیهم السلام خبره ومنو. نو په دې کې زموږ او تاسو خیر او فائدہ ده. د حرام مال دا څه اثر وي؟ حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمای چې ډېر زلبا یو سړی داسې وي چې بدن به دا به د جامې به د دوړو نه ډکې وي او ویښته به ببر وي، حیران پریشان به وي، لاسونه به اوچت کړي یا الله یا الله یا الله به کوي، دعاګانې به غواړي، دعاګانې به نه قبلېږي. وجه به سوي چې د خوراک به د حرام وي، مال به د حرام وي. نو چې کم انسان حرام مال خوري د دې سړي دعاګانې الله جل جلاله نه قبلوي. نو څومره د لوی خیر نه انسان خپل ځان محروم کو چې د حرامو په وجه د دې سړي دعا دا بیا الله جل جلاله نه قبلوي. نن موږ تاسو خپل حال ته وګورو چې آیا زمونږ دعاګانې قبليږي؟ حالات هم ټیک دي که ټیک نه دي؟ حالات خراب دي، پریشانیاں زیات دي، بیماریاں زیات دي، مصیبتونه، مشقتونه. دینه باوجود چې کوم خلک دعاګانې غواړي د دې دعا نه قبليږي. وجه صدا چې په حلال او حرام کې تمیز نشته. هر رنگ مال چې انسان تلاس لرازي نو دې په اثر نه کوي، ګوري پکې نه او لاس ورته اچي. نو باز اوقات زیات تر خلق هغه په حرامو کې مبتلا وي. نو د حرام مال نحوست یو دا دی چې د دې انسان دعا الله جل جلاله نه قبلوي. اگر چې دا انسان نیک ولی نه وي، د دې منځونه کوي، د دې ذکرونه کوي، د دې په جواب باندې کې لا اله الا الله وای، خو د حرام مال اثر نحوست دا به د په زندګۍ کې موجود وي، د دې د وجه نه برکات انوارات ورته نه حاصلي. نبی علیہ السلام د یو سړي خوا ته لاړ او هغه منې د زنکدن حالت شروع. کله چې پیغمبر علیہ السلام ولخوا کې کېناستو، مسله دا ده چې کله یو انسان باندې د زنکدن حالت شروع وي، چې کوم ژوندي کسان دي دوله پکار ده چې کلمه شهادت د شروع کی خوا کې دی ورله تیز وایي په زوره چې هغه هم کلمه شهادت وایي. نبی علیہ السلام د شهادت کلمه شروع کا او دې کس چې د په جبه باندې کې کلمه نه راتله
یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو او کو چې د کم داسې کار دی کم یو داسې عملی دی چې دی کوي خلکو ورته وی تهجد گزار دی منځ گزار دی روزي نسی زکاتونه ورکړي ډیر خسړې دی خود به په نا پوتول کې کمې کوو تجارتي سړیو کاروباري سړیو خلکو له به چې کله سیز ورکاو کم به ورکاو خلکو نه به چې کله سیز اغسته زیات به اغسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکثر مبارک کته کو به او فرمایل چې دغه ګناه په وجه نیولې شوی دی چې اوس د ځنکدن په وخت کې په سختی دا روح ته نه په اسانه منی نوزي نو که یو انسان بل دوکه ورکي او د حرام مال خوري فائدہ به سو شي نور خلکو له به فائدہ ورګي ځان نه به نقصان ورکي خلک دې لپاره د زیات په چکر کې دی چې زما کورونه زیات شي زما د بچو مستقبل چې کم دی دا وسره خشي خپل مستقبل ځان نه تباکی بربادي ځان نه قبر چې دی هغه تباکی بربادي او د نور خلکو په خېګړه کې چې کم دی هغه لګیا دی هغه د لپاره دنیا د حرام په ذریعہ سره ګټي د حلالو په ذریعہ سره ورله وګټه د اغینا من نشته د اغینا ممانعت نشته بلکې په صحابه کرامو کې داسې صحابه کرام تیر شوي دي عشره مبشره کې اکثر صحابه کرام داسې دي چې مالدار او خپېسې به ورسره عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ واغلس صحابه کرامو کې دي چې دنیا کې ورته د جنت زیره ملاو شوی دي خمالدار صحابي او بلتن زیات مالدار څوک نو عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ په عشره مبشره صحابه کرامو کې مال ورسره خزیاتو پیسې ورسره خزیات دي او د حرام مال ورسره نو د حلال مال ورسره او د وجنا اکثر به په خو کارونه کې خپل مالونه لګول د جمعات په تعمیر کې مسجد نبوي عثمان رضی الله تعالی عنہ جوړ کړي دي مدینه ته چې کله مسلمانان لاړل نو الته کوئی د يهودین واغست او صفا یخ او بوکویو مسلمانانو ته وقف کو نو په خو کارونو کې خپل پیسې چې کوم نه استعمال ولي مال حلالو دی وجنبا الله جل جلاله ولا واستقت ورکو په خو کارونو کې بد اغي مالونه دا استعمال دل زمنګ او تاسو د مال پته نه لګي حلال دی که حرام دی بعض اوقات کو انسان ته پته نه په غفلت کې پکې مبتلا وي او بعض اوقات انسان ته خبر وي خو بیا وي کچرته حلال ګټه نو ژوندۍ بسنګ تیرو خلک برا سره په معاشره کې خان دي خپلوان بخان دي چې پیسې ور سره نشته دی وجه نبی حرام تلا سواچي نو د حرام مال یو نه صداد علماء کرام فرمای چې د دې سړي دا پیسې د بخو کارونو کې چرته نشي لګیدل دلبا الله پاک وس توفیق طاقت نو ورکی چې د خپل دا پیسې د په جمعات کې استعمال کی په مدرسه کې استعمال کی چې سره خېګړو کې ختم خیراتو کې صدقو کې د پیسې بچرته هم په غریبانو باندې کې نه لګي دیبا ختم خیرات کوي دیبا دعوتونه کوي چاله به کې مالدار خلکو لا بيدین خلکو لا داس خلکو لا بکی چې په غیبان په ختم خیرات د سر نه کیږي او خپل پیسې به الته لګي پر رسم رواجونه کې بلګي په جمعات کې په نیک کارونه کې بدد دا پیسې د چرتا هم نه لګي نو حرام مال د دې انسان نه الله پاک د نیکي واستقت توفیق د الله جل جلاله هوا عزیزانو محترمو حلال مال ته چې انسان لاس واچي حلال مال ګټي کم مال دی ګټي د په ژوندۍ کې با نورانیت وي دا سړی به ور سره ډیر زیات خسته ژوند او د خوشاله والا ژوند تیرېږي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا پسلورو امامانو کې سلورم امام دی ورکوټه امام دی او دا د امام شافعی رحمت الله علیه شاګردو او دا داسې امام دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې دته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلس لکه احادیث یادو د حدیث ډیر لوی امام قرآن او حدیث باندې ډیر یو لوی عبور ورته حاصل دی په یمن کې پاتې کېده د استاد امام شافعی رحمت الله علیه د استاد او امام شافعی رحمت الله علیه د په شام کې پاتې کېده خط ورته یو ځل الیک او خدای قافلې ول ورک په خط کې دا لیکلي ورته چې زما شاګرد زما ډیر زیات یاد شوه او زما د خواهش دی چې زه در سره ملاقات وکم ستا خواته درشم دته چې دا خط ملاو شو نو حیران شو چې زما استاد ته یاد شوه ما او زما استاد زما خواته راځي نو خپل ورته خط ولیږه چې استاد محترم ته زما خواته مرازه بلکې زه بستا خواته درشم قافلې والا راځي اغي سره بشم د یمن نه بشام ته ستا خواته پلان کې وخلا په پلان کې رز باندې کې زه ناراضم
امام شافعي رحمت الله علیه ته چې کله دا خط ملاو شو نو په غرض باندې کې استقبال د پاره اوته خلکو ته پته ولګي د بادشاہ ته پته ولګي د خلک سره پاره راغون شوی دي امام احمد صاحب رازی نو مشهور امام خلکو ډیر زیات پیجند بادشاہ هم استقبال لراوته وزیران دا ټول خلک دای استقبال ته راوته چې کله راورسېد بادشاہ وی زه خپل ځان سره ملما کوم وزیران وی موږ به ځان سره بوزو امام شافعي صاحب ویل چې زما شاګرد ما راغوښتل نو دی به زما ملما شي زه خپل ځان سره بوزم کور دی بوتلو او دارنګ بادشاہ هم راغی وزیران راغله ټول خلک کېناستل روټۍ ورله مخکې ته کېښوستله نو چې کله روټۍ کېښوستله خلک په روټۍ باندې کې شروع شو سنت طریقه دا ده چې روټۍ کمه خوړل پکار دي کمه خوړل پکار دي ځکه چې سړی زیاته روټۍ وخوري نو دی بیا عبادت نشي کولی صحیح طریقې سره خوب ورځي او چې سړی له خوب ورشي نو بیا په صحیح طریقې سره عبادت نشي کولی نو چې کله خلک کېناستل امام احمد صاحب شروع شو په روټۍ باندې کې او د ټولو نه زیاته روټۍ وخوړله خلک نورو بس کړل او ململ لګیا دي او روټۍ خوري ټول خلک یو بل ته ګوري امام احمد صاحب ته ګوري خنا وخت پورې ناس ته خډيره روټۍ وخوړله بیا خلک پاسې او د لوخي اوچت شول امام شافعي صاحب چې کله کور ته لاړل وړي لونه وي خدمت د پاره ولاړې ورته وی چې بابا ستاغه ملما پکې څوک او ستاغه شاګرد څوک دی ودا ماته چې مخامخ ناس ته ودا زما شاګرد دی وی خاوي دغه داستا شاګرد دی ودا خو ډیر زیات مشهور دی په امامانو کې چلوي عالم دی دغه د نبی علی السلام د سنتو خلاف ورزي وکړه زیاته روټي وخوړله امام شافعي صاحب چې ما هم محسوس کړ ټول خلکو دا خبره محسوس کړله په زما ملما دی نو ما خو ورته دا نشو ویلې چې ته بس کا روټي نور مخه بیا ورته امام احمد صاحب وویل چې د شپې کله زه ود کېږم نو ځان لا کمره کې به زه ود کېږم او ماته یو لوټه اوبه کېده چې بیا د شپې که ضرورت شي نو دا لوټه اوبه به زه استعمال کړم ځان له کمره کې سم لاسته او سحر چې کله امام شافعي صاحب ورته مانځه د پاره आवाज وکړ امام احمد صاحب راوته دواړه لاړل مونځ لا چې د مونځ نه واپس راغلل شافعي صاحب چې کله کور ته لاړل لونو ورته ویل چې عجیب ملما دی راوسته دي پرونه خو یو روټۍ زیاته وخوړله دویم کار دا وکړو چې کما اوبه ورته مونږ یې خوي هغه دغه سي پرتی دي تهجد د شپې نه دي کړی دا څنګه لوی امام دی چې ته لوی امام دی دیو کده شپې او د شوی پاسې دا او 10 به کو او بیا به تهجد کول نه غوبه دغه سپرتی دي تهجد نه دي کړي امام شافعي صاحب سره ډېر فکر پیدا شو او چې کله امام احمد صاحب سره یو ځای شه دواړه کې ناسل ورتوي چې بچیا ما سره خو چې کله توي زما بخوا کې وي ما سره د کله سبق وي د سنت خو ته ډېر زیات پابند وي ډېر زیات د سنت پابندي دي کوله دوه کارونه دي داسې وکړل چې هغه د سنت خلاف دي یو خبرو مې روټي ډېر زیات او خوړل او دوی دا چې تهجد دي نه دي کړی هغه به هم دغه سپرات پر دي سو وجد د دې نو امام احمد صاحب ورته ویل چې کله پرون روټۍ د کېناستلو اوله نوړی مې واچوله پته راته ولګېده چې دا حلال مال دی حلال رزق دی او داسې خوږه روټۍ حلال مال د دې نه مخکې ما ته چېرته نه دی میلاو شوی وي ځان سره مې دا اراده وکړه چې حلال مال دی ویې خوره چې څومره خوړی شي او دا اراده مې هم کړله چې د سنتو خلاف ورزي کومه خو د دې په وجه باندې به 3 روژې بیا نیسم روژې به ځان سره بیا نیسمه وي ښه زیاته روټۍ مې وخوړله په مړه خېټه باندې کې مې روټۍ خوړله د دې نه مخکې مې دومره روټۍ چې زیاته نه ده خوړلې او دا هغې اثر راکې دا را پیدا شو چې کله زه د تا نه د شپې جدا شوم کمرې ته لاړم ټوله شپه ما د الله پاک په قرآن کې په احادیث پاک کې غور فکر کو د حلال مال د برکت د وجې نه په سونو مسلې ما د قرآن نه او د حدیث پاک نه راوښکلې او اوبو دا لوټه ځکه دغسې پرته ده چې د ماسخوتن په اودس مې د سهار مونځ کړی د شپې د شوی نیمه نو ځکه مې دغه اوبه نه دي استعمال کړي وجه څه ده حلال مال چې د هغې نورانیت اثر زما په روح کې زما په بدن کې پیدا شو او ټوله شپه مې د الله پاک عبادت کو د قرآن نه د حدیث پاک نه مې چې کوم دی هغه مسلې راویستلې نو دا د حلال مال برکات دی عزیزانو محترم زمونږ او ستاسو زړه په جومات کې نه لګي د دین په کار کې نه لګي لږ غوندې کې مونځ چې دی هغه اوږد شي نو بیا یو خوا تاویږي بل خوا تاویږي وجه دا ده چې مالونه هم ګډوډ دي رزق خوراکونه هم ګډوډ دي د هغې نحوست دا دی د هغې اثر دا دی
چې زمونږ استادو په خو کارونو کې زړه نه لګي. حالانکه علماء کرام او مشرانو ډېر زیات احتیاط کو او د حرام مال نه به خپل ځان چې کوم دی هغه ساته. د امام احمد صاحب یو بل واقعه ده چې ځلې کور کې خپل کور کې روټۍ ته کېناست، څنګه چې نوړی واچول د خپلې نه نوړی راوېستل. کوروالا ته وایي چې د مال کې راته اثر ښکاري، د حرامو بوی دې نه رالرال. هغې ورته څنګه د حرامو بوی ته در لرالو؟ دا خو پاک اوړه دي، اوړه تا راوړي دي او دارنګې خاشاک هم تا راوړی دی او د هغې نه مې درله روټۍ پخه کړه، څنګه دا حرام کړي؟ ته خو معلوماتو کوي، مال راته ټیک نه ښکاري، دا وړو کې راته څه چل ښکاري. نو هغې ورته ووایي چې یو خبره ده چې کومه خمبیره مې راوړې وه او دا روټۍ مې ترې پخ کړې وه هغه مې د زوی د کور نه راوړې ده. امام احمد صاحب ورته وویل چې بس اثر دی پکې. زوی چې دی هغه په بیت المال کې و، د بیت المال نه به تنخواه اخیسته او د بیت المال څیزونه چې کوم د زوی دپاره حلال و، د امام احمد صاحب دپاره چې کوم دی نور کول والو دپاره سرکاري څیز استعمالول دا حرام و. نو هغه روټۍ چې کوم دی هغه سایډ ته کړله، وي نه خورم دا روټۍ. کور والو زنانه وایي چې تی نه خورې، نو موږ یې هم نه خورو، موږ یې هم نه خورو. ورته یې وایي چې دا به ته غریبانانو لکه څوک مسکین فقیر راغی هغې له به دغه روټۍ ورکړي. ورته دا ووایه چې امام احمد صاحب دا روټۍ پرېښې د هغه نه ده خوړلې. نو چې څومره به سوالګر راتلل دروازه به یې ووهله، کوروالا به روټۍ ورکړه، ورته به یې دا ووایي چې امام احمد صاحب دا روټۍ پرېښې ده. نو سوالګرو به ووایي چې امام صاحب نه ده خوړلې، نو موږ یې ولې وخورو، موږ یې هم نه خورو. ډېر ورځو پورې هغه روټۍ په کور کې پرته وه او بیا یې کوروالا واخیستله په دریاب کې وغورځوله. نو تپوس یې ترېنه وکړه څه موده پس چې هغه روټۍ دې سره دې څو کړه، چېرته دې ایښې وه؟ هغه مې په دریاب کې غورځولې ده، دجله کې مې غورځولې ده. ټول عمر امام احمد صاحب بیا د هغې دریاب کبان چې کوم دی هغه نو خوړلي، چې هغې کې به د حرام مال اثر کوم مهي به خوړلې وي، نو هغې خېټې ته به د حرام مال تللی وي او هسې نه چې هغه مهي زه وخورم او په ما کې د حرام مال اثر راشي. دومره احتیاط به د علماء کرامو کو، ځکه خو ورته لس لکه احادیث یاد وکړه. دا اوس ګپ شپ خو نه دی چې موږ 50 حدیث نشو یادولی، لس نشو یادولی او لس لکه احادیث ورته د نبي علیه الصلاة والسلام یاد. سل ځله الله جل جلاله خوب کې لیدلی دی، سل ځله خپل په ژوند کې الله پاک په خوب کې لیدلی دی. وفات شو، چا په خوب کې ولیده چې څه معامله در سره الله جل جلاله که دا منظر چا په خوب کې ولیده، الله پاک فرشتو ته ووایي چې ورشئ. ان امام احمد صاحب راغلی دی، کینې ورسره او حدیث ترنه زده کوي، د حدیثو علم ترنه حاصل کوي. فرشتو ته الله جل جلاله چې کوم دی هغه حکم کوي. عزیزانو محترم، هغې باندې کې ژوند تېر شو، سخته زندګي تېره کا، د حلال مال وخوړو، د حرام مالونو نه خپل ځانونه ساتلي. نن چې کوم دی هغه مزې کوي په هغه جهان کې، په برزخ کې د برزخ ژوند دی هم ښایسته او د آخرت ژوند به هم ښایسته وي. نو موږ او تاسو له هم پکار ده چې حرام مال ته آسره نه کوو، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم انسان حرام مال خوري داسې دی لکه دی چې خپل په خېټه کې اور اچوي. دا خو موږ ته خوراک ښکاري، دا موږ ته چې کوم دی ښه څیزونه ښکاري، خو دا داسې ده لکه انسان چې خپل په خېټه کې اور اچوي. او یو حدیث پاک دی، د هغې مفهوم داسې دی چې حلال مال څوک خوري، حلال مال او د حلال مال ګټلو دپاره خپل د کور نه وځي، سحر دی ووته، ټوله ورځ د مزدوري وکړه، دکانداري وکړه، کاروبار یې وکړه او دارنګې ماسخوتن دی ستړی راشي او بیا اوده شي. چې کله دی اوده شي الله جل جلاله د دې انسان د دغه ورځې ټول ګناهونه الله پاک معاف کړي، ځکه چې دی صحیح رزق حلال لپاره وتلی دی او حلال رزق ګټل دا چې کوم دی هغه عبادت دی. حلال مال خوړل پکار دي، د حرامو نه خپل ځان ساتل پکار دی. حدیث پاک کې راځي او مفهوم دی، واقع لیکل شوی دا چې یو ځل یو صحابي هغه یو اوسۍ ښکار کړله، وینیوله حلاله ولې دی کې نبی علیه الصلاة والسلام راغی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله راغی نو دی اوسۍ چې نبی علیه السلام ولیده ورته ووایي چې ای د الله رسوله ما خپل د دې ملګري نه لږ ساعت دپاره بچ کا چې زه ورشم په غار کې زما ماشومان 2 بچي دي چې هغې له پی ورکم بیا به زه واپس راشم بیا د دې ما ښکار کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ووایي چې څه شی به موږ سره پرېږدې، تا سره داسې څه چیز دی چې هغه موږ سره په ضمانت کې کېږدې او زه تا پرېږدم ته لاړه شي او بیا واپس راشي. دا اوسۍ ورته وایي که چېرته زه واپس رانغلمه الله جل جلاله دې مال قیامت په ورځ د حرام خورو په صف کې پاسوي.
الله پاک دې ما دا هغه خلکو په صف کې پاسې چې کم حرام مال خوري، حرام رزق چې کم دی هغه خوري. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا خبره واورېده، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات حیران شو. صحابي ته وی چې دا پرېږدئ، ځکه چې د داسې بددعا خپل ځان لپاره وکړه چې د ځمکې نه له پاسه او د اسمان نه لاندې د دې نه سخته بله دعا چې کوم دی بددعا هغه نشته. نو پرېښودله دا لاړله، واپس راغه. چې کله واپس راله، نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل چې مې ښکار کوئ، پرېږدئ چې دا ځي. نو عزیزانو محترمو، موږ او تاسو خو دې پیسو ته، دې مال ته، دې هر څه ته خوشحالېږو، خو که دا د حرامو مال وي، والله که خوشحالي رانه وګورئ. خوشحالي په حرام مال کې نشته. ټینشن دی، پریشانیانې دي، بیماریانې دي، قسمه قسم حالات د حرام مال د وجې نه چې کوم دی هغه راځي. او یو سړی کم خوري، حلال مال خوري، خپل اثر دی، خپل یو خوند دی، خپل یو مزه ده. که هغه ساده غوندې کې خوراک وي، تاسو ورشئ رایوند مرکز ته، هلته وګورئ که څوک تلي دي دي هلته خوړلي دي، ټیپر پخېږي او کدوان چې کوم دی هغه پکې پخېږي، ساده سیده، هېڅ هم پکې نه وي، مالګه هم پکې نه چې سایډ ته ورسره مالګه چې کوم دی هغه پرته وي. نو سړی په هغې باندې کې مړېږي نه. کور کې موږ روټۍ، یو روټۍ خورو، هلته 3 4 5 روټۍ چې کوم دی هغه خوړلې کېږي. موږ او تاسو دا خندا په طور باندې کې وي، تبلیغیان روټۍ چې کوم دی هغه زیاته خوري، مولیان روټۍ چې کوم دی هغه زیاته خوري. وجه د هغې دا ده چې هغه حلال مال وي او حلال مال کې الله پاک یو اثر ایښی دی چې څومره سړی زیاته خوري دغومره پکې خوند وي. او بار یو مالدار سړی وي، هغه به نیمه روټۍ چې کوم دی هغه نشي خوړلی، نو هغه چې لږه وخوري دننه خېټه وي چې دغسې نحوست، داسې ګنده دا مال چې کوم دی هغه ماته نور مه راچوه. عزیزانو محترمو، خپل ځان باندې کې رحم پکار دی. الہ العالمین دې زموږ ستاسو په حال باندې کې رحم وکړي. الله پاک دې موږ او تاسو د حرام مال نه وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمته.